سلامونه دوستانو، قصه د زمري او د خر په باره کې ده. خر خري او زمری زمری. قصې ته غوږ کېدی لکه فنیم ده او مطلبیم ده. دوستانو په ځنګل کې چې د زمری ښکار دا خپل راج کوي، خپله باچایي کوي. په ځنګل کې یو باچا دی، هغه زمری بس دی خر سوچ کړی چې دا زمری دی واده ورېده او دا په خلکو باندې راج کوي، څلور خپې دام لري، دغونه غټ اندام دام لري، منګ هم لري. ولې منګ یې نه کوو؟ کپاره خو زمونږ هم وایي غټه ده. سوچ او فکر یې کړی دی چې راځه یو سره جنجال کړی، هغې ښه ډبولی دی. بل سره جنجال کړی دی، واده جنګ منګ یې کړی، خړاوي مړاوي کړي، هغه هم ډبولی دی. بیچاره ستړی شوی دی، وال ټکولې خوړلي راغلی غلی ناست دی. په دې کې دا زمری دا څرمنې ایستې د واده ورېده نو بس وړۍ مړۍ غټې شوي څرمنې لرې کړي د ځان نه، اول ته یې ارتولې ده. به دې خر ښه سوچ او فکر کړی دی، راغلی دی چې پام یې کړی د زمري څرمنه پرته ده. زمری ښکار لتلی دی، نشته دی ځنګل کې. دا څرمنه دی اچولې د واده ورېده او را روان شوی دی. بس دا لکۍ خو د ده غټه او د هغه واړه په زورونو مورونو یې ځان برابر کړی دی. بس کوږ کوږ د زمري په شانې مزل کوي او را روان دی. په لاره وله دا بیزه مخې له ورغلي، وایي زه تا خورم. هغه ورته ویلي واده چې پاچا سلامته زه خو تا ته تسلیم یم. هغه ویل که دا زمری دی مخکې تلي بیا یې ورته ویلي واده ورېدي اتي ته یې ویلي زه تا خورم. هغه ورته پاچا سلامته موږ خو تا ته تسلیم یم. یاره خو ځي او په نوم ځناور له مخې له ورځي او دا ورته زه تا خورم. هغه ورته واده ورېده وایي زه خو تا ته تسلیم یم. دا هم پسې بېرته را روان دي شاته. واده ورېدي چې پاچا سلامت څنګه غوسه شوی دی، داسې کلک کلک را روان دی، څه خبره خو شته دی؟ څنګه هر یو د ځناور ته وایي چې تا خورم تا خورم، خو حتمني څه خبره شته چې څوک خوري دیدن یې کوو، چې څوک یې امر نه مني. را روان دی را روان دی. بس په دې کې ګورم چې د زمري د خپل ښکار کړی دی او بېرته شاته را روان دی. د خولې د وینو ګنده ده کلکه چې را روان دی. واده د زمری کتلی دی، د وینې ګنده دی. ده خو اوس ویلی دی چې راشه یو روب داب ولګوه، دې خلکو ته پاتې را نه شم. زمري باندې یې ورمنډه کړي دي. واده د بس داسې ورو ورمنډه یې کړي دي. زمري ته ویل زه تا خورم. زمري چې په پنجه لګولې ده، واده دا روغ غلی کېناستلی دی. وایي زه کله کله غولم خورم. خر ورته ویلي نو بس هلته یې خړې سترګې نیولې دي. نو معنا مې دا ده چې زمری زمری او خر خري که هر څومره د زمري ښکارونه وکړي، واده ورېده خو اخر یې بیا انجام څه شي؟ چغه وایي زه غول خورم. نو تاسو د راته ژوندي وي، الله مو خوشحال لره. خدای دې وکړي چې ستاسو خوښه شي. مننه، الله په امان.